په دې کار نه کېږي چې د شپې سیو روجې بندوئ شپې روجې مه بندوئ او دا یا ځانونه هم د هغې دپاره په ټیم باندې کوئ بې ټیمه ځانونه مه کوئ د بعضې خلک راولي په رمضان کې د نیمې شپې ځانونه کوي تپوس دې وکړي ولې وایي دا موږ احتیاط کوئ دا وختي چې موږ ځانونه کوو ټیم داخل شوی دی پاو ساعت شل منټه نیمه ګنټه مخکې اذان کوي وایي موږ احتیاط کوو یو طرف ته د احتیاط وکړو د خلکو روژه دپاره خو بل طرف ته د خلک په نقصان کې واقع کړه کورونو کې زنانه ستړي شوي خدمتونه یې کړي وختي را پاڅېدلي ای اذان د غوږ یې ښودلی چې څنګه اذان وشي بس فورا یې څه مانځه باندې ودرېږي بېټې مټې باندې خلک مونځونه شروع کړه هلته اذان کې نو دا تکلیف برداشت کې د اذان چې اذان شی خو نه دی چې راشه بس لوډ سپیکر ته ودرېږه الله اکبر الله اکبر دا خو آسان کار دی المؤذن مؤتمن حدیث کې راغلی المؤذن مؤتمن مؤذن دته امانت سپارلی شوی دی تعالی چې دا دومره غټ اجر الله درکوي چې کوم ځای ته ستا آواز رسیږي نو هغه شی به ستا لپاره ګوی کوي دا په صحیح اذان باندې کوي دا ځینې چې په خلکو باندې منځونه خراب کړو نو لہذا تب کوشش کوه محنت کوه بار خېجه بام ته خېجه ګوره چې سواره ختلې کندې را ختلې د ټیم معلومات کوه نو په خلکو باندې منځونه نه خرابې اوس چې خلکو منځونه بېټې مټیم کې وکړه ټوله ذمهواري ستا ده نو نفسي اذان کول آسان دي خو د هغې ذمهداري اوچتول لا ګران دي بېټې بټیم کې اذانونه مه کوئ لږ محنت کوئ خواري کوئ تحقیق کوئ ثم اتموا الصيام الى الليل بیا پوره کړئ روژې الى الليل تر شپې پورې ولا تباشرهن مخکې ویل چې زنانو ته د شپې تاسو نزدېکت کولی شئ دلته یو پابندي لګئ چې په اعتکاف کې ګورئ د شپې هم نزدېکت نشي کولی ولا تباشرون نزدېکت مه کوئ وانتم عاکفون فی المساجد او حال